بخښنې نړیوال سازمان نړیواله ټولنه د له طالبانو سره د ښځو او نجونو د حقونو په اړه حساب وکړي. په سلامونه مو هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر ښځو د پرله پسې محدودیتونو وضع کولو له کبله د طالبانو حکومت د نړیوالو له فشار سره مخ دی. اوس د بخښنې نړیوال سازمان په نړیوالو غږ کړی چې طالبانو سره د په دې هکله حساب کتاب وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان دا څرګندونې تازه پر خپل ټویټر پاڼه کړې دي. لیکلي دي له دې سره چې طالبان پرله پسې ډول ډاډ ورکوي چې دوی د ښځو او نجونو د حقونو درناوی کوي، خو له هغه راهیسې چې واک ته رسېدلي له میلیونونه ښځو او نجونو سره پر سیستماتیک ډول تبعیض او توپیري چلند کوي. نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. دغه سازمان له خپل ټویټ سره د دوه افغان میرمنو عکس خپور کړی چې یوه په برقه یا چادري او بله په تور ټیکري او حجاب کې ښکاري. پر عکس همدا راز لیکل شوي طالبانو له ښځو غوښتي چې له سره تر پښو باید پوښلي وي او له بې ځایه یا غیر ضروري ګرځېدو دې ډډه وکړي. دا د دوی پر بنسټیزو بشري حقونو ښکاره تیری دی. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.